اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګرانو خويندو رونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د دې نه مخکې ما په یو ویډیو کې تاسو ته د جادو نشانی خودلې وي چې کچا کې دغه نشانی موجود وي نو هغه باندې سحر شوی دی، جادو به شوی وي. الله رب العزت دې مونږ ټول څومره مسلمانان چې دي زمونږ خويندې رونه دي د سحر جادو نه او د دشمنانو نه د بدو کارونو نه په امان کې وساتي. کچرته چا شک وي چې په ما باندې جادو شوی دی او یا هغه ته دا طریقې نه پته ولګېده نو اوس به د هغې علاج تاسو ته نننۍ ویډیو کې ښیم، تاسو به دې ته غوږ نیسئ. انشاءالله العزیز الله رب العزت به د جادو د مرض نه د جادو د اثر نه تاسو له شفا درکوي. دوستانو په سوره یونس کې یو اتیا نمبر آیت دی او الفاظ داسې دي: قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. دا په سوره یونس کې یو اتیایم 81 نمبر آیات دی. خب دې باندې با منګه د جادو علاج څنګه کو؟ د دې باندې د جادو د علاج سلور طریقې دي. خو اول طریقه دا ده چې کڅوک وای چې زه به دې باندې د خپل جادو علاج وکم او د نور خلکو علاج وکم نو لاول به د دې زکات ادا کړي. د آیت کریمه با د دې زکات به څنګه ورکړي چې د اتوار یا د پیر پشپ باندې با د شپې 1400 ځل د آیت کریمه وای مخکې او وروسته به یو ځل درود شریف وای. دا غې نه پس په څلور طریقو باندې تاسو د جادو د تور جادو علاج کولی شئ. اوله طریقه دا ده چې یولس ځل به مخکې درود شریف وای، بیا به چې کوم دی یولس ځل د آیات کریمه وای، بیا به یولس ځل درود شریف وای او دغه مریض چې چا باندې جادو شوی هغه باندې به دم کی. یو طریقه یې دا ده. دویمه طریقه کومه یو ده چې یولس ځل به درود شریف وای، بیا به یولس ځل دا آیات کریمه وای د سوره یونس 81 نمبر آیات او دا به په اوبو باندې دم کی. مخکې به یولس ځل درود شریف، بیا یولس ځل د آیات کریمه، بیا یولس ځل درود شریف او دا په اوبو باندې دم کی. هغه اوبه به دغه بیمار لور کی او که څوک وایي چې په کوم کور باندې جادو شوی نو هغه کور په دیوالونو باندې به دا اوبه چڼکاو کی. خو داسې طریق ځایونو کې به چڼکاو کی چې هغه ځای باندې څوک خپې نه ږدي، لکه د دیوالونو چې کوم دی دا غاړې غاړې یا دیوالونو باندې د پاسه داسې په لاس په کاسه کې یا جام کې ښکته کوي او په دیوالونو دې اچوي. دریم نمبر طریقه دا ده که کوم سړي باندې جادو شوي او دا سړی وایي چې زه د دې د جادو علاج وکم نو مریض باندې به یو کپړه یا څادر به پې واچوي او دغه طریقه باندې چې کوم ما د 13 طریقه یاد کړه اوبه به دم کی او دغه اوبه به چې کوم دی د مریض باندې به دا څادر پروتي او دې باندې به دا اوبه د پاسه د دې چړکاو به پوکي. دا یو طریقه ده. او څلورمه طریقه دا ده چې څلور میخونه به راوالي، په هغې باندې به یولس ځل درود شریف وای، بیا به دا آیات کریمه یولس ځل وای، بیا به درود شریف وای او په دې باندې به دم کی او دا میخونه به د کور په څلور وانه ګوټونو کې یو میخ ټک وای. انشاءالله العزیز دا چې کوم دی که چرته به دې بنده باندې یا به دې کور باندې جادو شوی نو انشاءالله العزیز الله رب العزت به خامخا بالکل یقیني طریقې سره به الله رب العزت د دې کور نه د جادو اثر ختم کی. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله بیا به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د الله په امان.